عجبګل چې له تیرو 10 کالو راهیسې یوې سترګې د لیدو کتو ځواک له لاسه ورکړی و، له عملیاتو وروسته سمدم دی او لیده کاته په اسانه کوي. نوموړی وایي د سختو اقتصادي مشکلاتو له امله یې نشو کولی چې خپله سترګه عملیات کړي، خو دا چې د عامې روغتیا ریاست په هڅو د سترګو د ناروغانو د وړیا عملیاتو پروسه پیل شوې، همدلته یې عملیات کړی او سمدم دی. 10 کاله کېږي چې ما په دې سترګه باندې پرده وس مې نه رسېده چې ما عملیات کړی وی او کور د آباد دوی دغه د خیر خدای موږ ته د عملیات وکړو، الله دې ښه ورسره وکړي او مکمل وشي انشاءالله. صحیح نه دغه پروسه د 40,000 امریکایي ډالرو په ارزښت په لغمان او د غربي نورستان په 2 ولسوالیو کې پلي کېږي چې 210 تنه د لغمان او د غربي نورستان 110 تنو ته به وړیا عملیاتونه کوي. په لغمان ولایت او په نورستان ولایت کې به نوموړي عملیاتونه د مجربو متخصصینو په مټ باندې وړاندې کوو چې د لغمان ولایت ټولې ولسوالۍ کې شاملې دي او د نورستان 2 ولسوالۍ نورګرام او منګل ولسوالۍ په دې کې شاملې دي او دغه افرادو ته د سترګو کټاراکټ یا د سترګو د پردو په برخه کې عملیاتونه په وړیا ډول باندې وړاندې کېږي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر سمیع الله عابد وایي چې یاره پروژه د دوی په وړاندیز د روغتیا نړیوال سازمان په مالي لګښت د HHRD موسسې لخوا تطبیقېږي چې 320 ناروغانو ته به وړیا عملیاتونه وکړي. د سترګو پروژه دا موږ پیشنهاد کړی و د سیاپامې ته و بیا هم NSF WHO ته پیشنهاد وکړو، بیا و په مالي مرسته باندې د لغمان ولایت د خلکو خدمات شروع کړو. د ورځې له خوا نه OPD کې کوم مریض عملیات ته کاندي دي هغه عملیاتېږي، هم د غربي نورستان مریضان راځي، هم د لغمان ولایت د 15 ولسوالیو نه مریضان ورته راځي. په دغه ولایتونو کې د سترګو هغه ناروغان چې وړیا عملیاتونه یې شوي خوشحاله دي. وایي پخوا یې سترګو لیدل کاته نه کوو، خو له عملیاتو وروسته یې هر څه سم دي او لیدل کولی شي. دومره خوشحاله یم چې مشکلات خو کوم کابل ته به تللو، جلال آباد ته تللو، پاکستان ته تللو، دا مشکل مو خالق پاک پروردګار دلته حل کړ. نو موږ دعاګوی د دغه مؤسسې چې هر څوک دي هر بخت کې چې دي ډېر غټ خدمت کوي، دلته د دنیا مخلوق ورته را روان دی. دغه د ورځې نه پوهېږم چې زیات څو زره رسېږي چې عملیات کوي.